ته د محمد رسول الله نه لوی سړی نه چې د خندق په جنگ کې صحابه او خندق کنسته اوږي او کانی خېټه پورې تړلې کانی خېټه پورې تړلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه وای چې یا رسول الله وګوره کانی خېټه پورې تړلې ده د لوګي نه پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته وګورئ هغه دوه کانی په خېټه پورې تړلې وستاسو څه خیال دی چې صحابه تاسو وګورئ نو ګینه ما به روټای خورلی تاسو د لوګي یو کانی په خېټه پورې تړلې ده ما د لوګي دوه کانی په خېټه پورې علما او پیران حضرات چې دي دا په ملک میدان تروزی او د هر باطل مقابله وکړه یوازې په جمعات کې ناستا او په خلوت کې ناستا دا د دین خدمت نه ده او دی وخت کې چې د ملک سربراه ښځه ده او په ټوله دنیا کې د پاکستان پوزه غوسه شوې ده په دغه وخت کې علما او پیرانو ته چپ کې ناستل دا مسلمانی بالکل نه ده زما په خبره پوهیږئ د چین یو وفد راغلی د چین پکې یو عالمو پکې نو ما ته عربي کې وایي چې یا شیخ فاذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شر مشکات عربي ما سره بازار تلار شد د مشکات شر عالم ما ورته ما تفعل بالمرقات په مرقات ته څه کوي ما ته وی چې انا ادرس المشکات فی الپیکنگ د چین دارالخلافه ده زه په پیکنگ کې د مشکات شریف درس ورکوم په پیکنگ اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چې د درس نه اوزګار شم نو بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان می مسلمانان کړي موږ نه دلته ټول مسلمانان کافر سوشلیزم دی او کمیونیزم دی او سوشلیست دی او کمیونیست دی او پلانټیست دی او پت دی بس آسان کار دی خو چې څوک صاحب څنګه را دغه شي لیډري آسان کار دی لیډر النګ شوی دار سړی پکې لیډر په امریکا کې تبلیغی اجتماع کی په امریکا کې د امریکې په سیده باندې په لندن کې د تبلیغ اجتماع کی راشي زما په وطن کې وګورئ زه افریدي قوم سره تعلق لرم تیراوال دا تیراوال داسې خلکو زما دا قوم چې دی زما قوم تاسو اولیاء یې سواتیان چې یې ټولزبرګان وای شوې زما دا قوم وګورئ چې په لاره به ولیدي نو جامې به درنه وویست دی افریدو چې و به ویسته او جیبونه به دې مولا ټول چې سب نو بربند به روان کړي چې ته به داسې لاړ وې چې درومه کنه اوس پسې وېژنم دی نه چې لا بړې نو بیا به ورکې خبره وره ته به بیا د یارې را واپس شو چې څه وې وې چې دا جامې راوبخه بیا مې پکې لمونځ نه کېږي جامې به هم تې وویستې ویل بیا اوس یې راوبخه بیا مې پکې لمونځ نه کېږي دا زما قوم زه د افریدو ملا یم اوس هغه افریدي راشه وګوره چې په تیراو په باړه کې د تبلیغ اجتماع کیږي هغه افریدي وګوره بسترې په اوږئ او 3 ورځو لا او څوک 40 ورځو لا او څوک 6 میاشتو لا په تبلیغ کې روان باړې ته ورالم
نو زمونږ د وطن سپینګری چې د سیوا د کنزلو نه به بل کار نه وته دو دا سیوا دې دو دا سیوا دې دو هغه کفریات به وی چې پناه په خدای هغه پریدي ډانګ پلاس کې ګرځي او اجتماع اگر چا په چوا دوستانو کینو دے اللہ دین وورو و دوستانو کینو دے خلای خبر وورو و دوستانو کینو دے پیغمبر خبر وور اگا پیجی دا تبلیغ برکت زما دا زوی دے پاسو دے گا دا د شپې چې کور تراشی نو د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب راوالی مور خويندې او رنداري ټوله کېږي نو هغه ته وی درود شریف وایي نو اول په درود شریف وایي نو بیا ورته هغه حدیث او هغه روایت بیان نو زب یو سیر خاور خلی ته نه چوم چې په دې زمانہ کې دا عمر او زناب کور زنانہ کې نه و د تبلیغ نصاب ورته وہی رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے ستاسو دوا دا